من میخوایم شروع بحث من با تشکری از زنای افغانستان شروع کنم. شما در 20 سال گذشته نقش تاریخ سازی از کشور انجام دادید. یک لحظه فکر کنید دختری را که در قریه افغانستان باعث اولین دختر به مکتب میره، هم فرصت هایی که بر عزیز، هم مشکلات و هم اراده‌ای که میخواه که از خانه به مکتب بره و در مکتب محیط حمایوی را پیدا کنه. همچنین دختر جوانی که برای اولین بار از خانواده خود با پانتون میره و به لیله داخل میشه یا به خارج میره. خانمی که در اردو یا در پلیس داخل میشه. خانمی که بار اول سفارت میکنه، معینیت میکنه، وزارت میکنه، ولایت میکنه. تمام از اینا نقاط است که جرئت، اراده و همت خواسته. به همت، جرئت و اراده تان سلام. دوم، د افغانستان میرمنې نن په یو ملي بحث کې د ښځو پایز ګډون لري، نه د خور پایز، نه د مور پایز، نه د لور پایز. د افغانستان د وګړي پایز، د افغانستان د اساسي قانون د حقوقو په اساس اول ښځو اجماع لومړی وال په موږ په تاریخ کې یوه جرګه جوړه سوه چې هغه کې کوچۍ ښځې، کلیوالې ښځې، ښاري ښځې، تعلیم یافته، غیر په نورو توانیو باندې ښځې سره ټولې سولې او مشترک غږ ایجاد کړ. دریم، د سولې بهیر کې په دې 3 کالو کې د افغانستان میرمنو ډیره لویه ونډه اخیستې او دا بحث دوی یووالي ته راوست. نن څوک له تاسو نه استازیتوب نسي کوی، خپلم د خپلو ښځو استازي او تر ما تر چې زه ولسمشر یم تاسې استازولي بر زه کوو. مهمترین خبره دا ده چې نن د افغانستان میرمنې د خپل د برخلیک مالکیت لري. پیږئ چې څه غواړئ، پیږئ چې څنګه دا اظهار کوئ او څنګه په دې باندې نورو افغانانو سره چې په مختلفو اجتماعي قشرو کې دي په واحد آواز وغږیږئ او له دې نظر نه زه واقعا منندوی او مخصوصا په دې ویاړم چې په تیرو 6 کالو کې تاسې له حاشیې نه نن فضل د خدای د ادارې متن ته او د افغانستان ټولنې په متن کې په اساسي بحث داخل سوي. نو د تاسې د ورځې لمانځل یوه تشریفاتي مسله نه ده، د لویو لاسته راوړنو لمانځل دي او په اقتصادي ګډون کې تاسې داخل سوي. د افغانستان ښځې همیشه د افغانستان د اقتصاد د تیر ملا و. له بد مرغې نه تاسې کار چا کار نه بوله. ما په یاد یې وخت چې پوهنتون د کابل کې یو ځوان استاد وم چې لیکل مې هلته خو فورمې و دا سختې وې، موږ خپله جوړول، کاغذونه به م ویشل. اکثریت د مطلق نه چې پوښتنه مې کوله چې مور دې څه کوي، وایي مور مې بیکاره ده. 14 ساعته په 14 ساعتو په ورځ کې کار کوي، هغه ته بیکاره وایي. نو زه نه پوهېږم چې د کار تعریف څه ده. تاسې همیشه کار کړی، اوس کارم اقتصادي ارزښت لري او انشاءالله تعالی په توانمندۍ باندې به رسېږي. او ټولنیز ګډون هم زښت ډېر مهمه ده. از این جهت شما دیدگاهی بسیار واضح دارید. این دیدگاه آینده نگر است. این دیدگاه نظام محور است. این دیدگاه
عدالت محور است، بحث شهروند مسئول شهروند محور است. از این دیدگاهتان تشکر میکنم و تبریکی میتونم که شورای عالی زنان وسیله گفتمانتان امرای رهبری دولت خود باشه و وسیله اساسی تصمیم گیری. همچنین تغییر نقش وزارت زنان را برتان مبارکی میگم. در ولایات نقش والی صاحبا را که در اکثریت ولایت افغانستان امروز معاون والی زن در پهلوی والی و در پهلوی همکارای دیگر خدمت میکنند و مخصوصا در میثاق شهروندی که 50% شوراهای میثاق شهروندی امروز از طرف زنان رهبری میشه. یه هدف 5 سال پیش ما بود، در وقت فکر میکردن که غیر ممکن است. همه از اینا در عرصه جمهوریت و قانون اساسی ما با وجود آمده. بنابراین به تمام زنای افغانستان این روز تبریک بگویم.